أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات په اختیار کې دی. داغه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه پتا باندې دا کتاب نازل کړو چې د حق سره راغلی دی او د هغه کتابونو تصدیق کوي چې د دین مخکې نازل کړي شوی وو. د دین مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړي دي او هغه فرقان نازل کړي دي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کې دي. اوس چې کم خلک د الله د حکمونو قبلولنا انکار وکړي هغوی ته یقینا سخت سزا ملاويږي. الله د لوی طاقت مالک دی او د بدای بدله ورکون کې دی. بشکا د زمکی او د اسمان یو سیز د الله نه پټ نه دی. دا هم هغه دی چې ستاسو شکلونه ستاسو د مایند په خېټو کې هغه سي جوړوي چې څنګه خوښشي. دغه زبردست حکمت والا نه بغیر بل خدای نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه خدای دی چې پتاي دا کتاب نازل کړي دی. په دې کتاب کې دوه قسمه آیاتونه دي. یو محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګواله دي هغه د فتنې جوړولو په لټون کې همیشه په متشابهات پسې لګېدلې وي او داغه د معنی بدلولو کوشش کوي. حالکه داغه په حقيقي مطلب د الله نه بغیر بل څوک نه پوهیږي او کم خلک چې پاکو عالمان دي هغه وایي چې زمونږه په دې باندې ایمان دي. دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي او رښتیا خبره دادا چې صرف عقلمند خلک د یو سیز نه صحیح سبق اخلي. هغه د الله نه دعا غواړي چې اے زمونږه پروردګارا هر کله چې تا مونږه په نیغلار روان کړیو نو بیا چرتا زمونږه زړونه کاګ نکړي. مونږ ته د خپل خزانه نه رحمت راو بخا زکا چې هم ته په حقیقت کې بخون کې یې. اے ربا بشکا چې ته را جمع کون کې یې دې ټول خلق لرا په داسې ورځ چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته. بشکا چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي. کم خلق چې د کفر په لار روان شوی دي د الله په مقابله کې با نه داوی خپل مال پکار راشي او نه اولاد. هغوی به د دوزخ خشاک وي. داغوی با هغه سي انجام وي لکه څنګه چې د فرعون د ملګرو او داغوینا د مخکینو نافرمانو خلقو شوه دي چې هغوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی د خپل ګناهونو په وجه راونیول او حق داده چې الله سخت سزا ورکون کې دي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې ستاد دعوت نه انکار کړي دي هغوی ته وایا چې هغه وخت نږدې دی چې په تاسو باندې با غلیبه وکړي شي او دوزخ ته به وشړل شي او دوزخ ډېر خراب ځای دی د استوګنی. هغه دوډلی چې په بدر کې د یو بل سره او جنگیدلې ستاسو د پاره په هغه کې د عبرت یو نخوا. یو ډله د الله په لار کې جنگیدله او بل ډله د کافرانو وا. کتونکو د سر پستر ګلی دلا چې د کافرانو ډله د مؤمنانو د ډلې نه دوچند ده. خود نتیجې نه دا ثابت شوه چې الله چاله اوغاړي هغه لفتح او امداد ورکوي. د سترګو د خاوندانو د پاره پدې کې ډېر عبرت پټ پروت دی. د خلکو د پاره زړه غختون کی سيزونه لکه خزي اولاد د سروس پینو خزانه نخدار خولیا سنا ساروی او د فصل زمکی ډېر خسته جوړ کړي شوی دی. خدا ټول د دنیا د یو څو ورځو د ژوند سامان دی. په حقیقت کې چې کم خم مقام دی هغه د الله سره دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې آیا زدرتا او خیم چې دغه نه زیات بهتر څه دی. دا دی چې کم خلکو د تقوا لار اختیار کړه داغوی د پاره تخپل رب سره باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. هلته به هغوی ته همیشه ژوند حاصل وي. پاکي بیبيانی با داغوی ملګری وي او د الله رضا به ورته حاصل وي. الله د خپل بندگانو په هر حرکت جوور نظر لري. دا هغه خلق دي چې وایي چې اے زمونږ ربا
مونږه ایمان راوړو زمونږه خطاګانی معاف کړه او مونږه د دوزخ د اور نه بچ کړه دا خلق صبر کوونکي دي رښتینی دي فرما بردار او سخیان دي او د شپې په آخري وختونو کې د الله نه د بخانه دعاګانې غواړي الله په خپل گواہی کړی دا چې داغه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته او دا گواہی فرښتو او عالمانو هم کړی دا هغه په انصاف باندې قائم دی واقعي داغه زبردست حکیم نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته د الله په نس دین صرف اسلام دی د دې دین علاوه چې کمی مختلفي طریقې هغه خلکو اختیار کړي چاله چې کتاب ورکړي شوی وو نو داغوی د دې مختلفو طریقو اختیارول وجه د دینه بغیر بل هیڅ نه و چې هغه د علم راتلو نه رستو په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل او څوک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار وکړي نو داغه په حساب اغستلو کې د الله سو وخت نه لګي اوس کو چری تاسو سره دا خلک جګړې کوي نو تو ورته وایا چې ما او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته غاړه کې خودلې ده نو بیا د اهل کتابو او غیر اهل کتابو نه تاسو کړئ نو کو غاړه کې خودلا نو نیغه صحیح لاري بیا مندلا او کو دا غینه مخواړو نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری وا وړاندې الله په خپل د خپلو بندگانو معاملاتو ته ګوري بشکا کم خلق چې د الله د حکمونو منلو نه انکار کوي او داغه پیغمبران په ناحق وجني او د خدای په مخلوق کې هغه خلق وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو د پاره را پاسي هغوی ته د دردناکي سزا زیره واوروا دا هغه خلق دي چې په دنیا او په آخرت دوانو کې عملونه ضایع شول او داوی مددگار هیڅوک نشته اے نبی صلی الله علیه وسلم تا اونلیدو چې کوم خلکو ته د کتاب د علم نه څه حصہ ملاو شوی دا داوی حال څه دی هغوی چې کله د الله کتاب ته د دې د پاره راو بلل شي چې هغه داوی په منځ کې فیصله وکړي نو پاغوی کې یو ډله داغه نه څنګه کوي او فیصله ته دراتللو نه مخ اړوي دوی داسې کار زکه کوي چې دوی وایي چې د دوزخ ور خوبا مونږ پوری لګي هم نه او کو د دوزخ سزا راته میلاویږي هم نو بس هغه به یو څو ورځې وي هغه چې کوم غلطي عقیده د ځان نه جوړی کړی دي دغه عقیدو هغه د خپل دین په معاملې کې تیرستلې دي خصو حال بوي داوی کله چې مونږه هغه په هغه ورځ را جمع کړو چې دا غیر اتل یقیني دي په هغه ورځ به هر سړی ته داغه د ګټي بدله پوره ورکړي شي او په هیڅ به ظلم نکېږي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے الله د بادشاہي مالکا ته چې چاته حکومت ورکول غواړي نو هغه ته ورکوي او د چانه چې حکومت اغستل غواړي نو داغونه اخلي او عزت ورکوي هغه چاله چې ته غواړي او ذلیل کوي هغه څوک چې ته غواړي خیر ستا په اختیار کې دی بشکا ته په هر څه قادر یې شپه په ورځ کې نه نواسه او ورځ په شپه کې د سا والا سیزنا د بیسا سیز راو باسه او د بیسا والا سیزنا د سا والا سیز او به حساب رزق ورکوي هغه چاله چې ستا خوښشي مؤمنان دي د ایمان والاونه بغیر کافران ځان لملګری او دوستان هرگز نه جوړوي څوک چې داسې کوي نو داغه د الله سره هیڅ تعلق نشته هو دا معاف دي چې تاسو د هغوی د ظلم نه د ځان بچ کولو د پاره په ظاهر د غسیکار وکړي خو الله تاسو د خپل ځان نه يروي او تاسو هم هغه ته واپس تلل دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق خبردار کړه چې تاسو په ځلونو کې سدي هغه تاسو پټوي او کوخکار کوي په هر حال کې هغه الله ته معلوم دي د ځمکې او د اسمان هیڅ څه دغه د علم نه بهر نه دی او دغه اقتدار په هر څه باندې خور دی هغه ورځ راتلون کې دا چې هر نفس با د خپل عملونو میوه حاضر بیا مومي که خی کړی وي او که بد په هغه ورځ با سړی دا آرزو کړي چې افسوس دا ورځ زمانه ډېر لري وي الله تاسو د خپل ځان نه يروي او هغه
د خپل بندگانو ډیر خیر خوا دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وایا چې چری تاسو په حقیقت کې د الله سره مینه لرئ نو په ما پسې را روان شئ. الله بس تاسو سره مینه وکړي او تاسو ګناهونه به وبخي. هغه ډیر بخونکې او رحم کوونکې دی. هغوی ته وایا چې د الله او د رسول حکمونه اومني نو کو هغوی ستا دا دعوت قبول نکړو نو یقینا چې دا ممکن نه ده چې الله د داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د الله او د رسول د اطاعت نه انکار کوي. الله جل جلاله آدم او نوح او آل ابراهیم او آل عمران د دنیا په نور خلکو باندې د خپل رسالت د پاره غوړه کړی وو. دا د یوې سلسله خلق وو چې د یو بل د نسل نه پیدا شوی وو. الله هر څه اوري او د هر څه نه خبر دی. هغه په هغه وخت کې اوریدل کله چې د عمران خزي دا خبره کوله چې اے زما ربا کم بچی چې زما په ګېډه کې دی زه هغه ته نظر کوم هغه بستا د کار د پاره وقف وي. زما دا نظرانه قبول کړه ته اوریدونکې او په هر څه پوهې. بیا چې کله د هغه جنې پیدا شوه نو وی ویل چې زما ربا دا خو می جنې وشوه حالکه چې داغه سشوي وو هغه الله ته خمالم وو او هلک د جنې پشان نوي. خیر ما د دینم مریم کې خودو او زدا او د دې اولاد د رټل شوی شیطان د فتنې نه ستا په پناه کې ورکوم. اخر دا چې داغه رب دغه جنې په خوشاله سره قبول کړه او ډېر خیلو یکړه او زکریا یې داغه سرپرست کړو. زکریا چې با کلا غیلا محراب ته ورننوتو نو داغه سره به سینس د خوراک څخه سامان موندو. تپوس به تری وکړو چې مریم دا رزق تعالی د کم څه نه راغې. هغه به جواب ورکړو چې د الله د طرف نه راغلی دی. الله چې چاله وغواړي نو به حساب رزق ورکوي. چې دا حالي ولیدو نو زکریا خپل رب ته आवाज وکړو چې اے ربا په خپل قدرت سره مال نیک اولاد راکړه هم ته دعا اوریدونکې یې. په جواب کې ورته فرښتو आवाज وکړو په دا حال کې چې هغه په محراب کې ولاړ وو او مونږ کوو چې الله تعالی د یحیی بچي زیره درکوي. هغه به د الله د طرف نه د یو فرمان د تصدیق کوونکی په حیثیت سره راځي. په هغه کې به د سردارۍ او د بزرګۍ شان وي. خپل ځان به په قابو کې ساتونکی وي. نبی بوي او پنیکانو صالحانو کې بشمار وي. زکریا اویل چې ربا زما کرب حلق د کم ځای نه وشي. زه خو په خپل ډیر بوډا شویم او خزمې شنډه ده. جواب ورته میلاو شو هم دغه سی بکیږي. الله چې زغواړي هغه کوي. هغه عرض وکړو چې ربا زما د پاره نخه مقرر کړه. ورته اویل چې نخه دادا چې تبا د دریو ورځې پوري د خلکو سره د اشارو نه بغیر نوري خبرې اترې نه کوي. په دې دوران کې خپل رب ډېر ډېر یادوا او سحر او ماخام دغه تسبیح وایا. بیا هغه وخت راغی چې مریم له فرښتې راغله او ورته وویل چې اے مریم ته الله غوړه کړې او پاکه وساتلې او د ټول دنیا په خزو باندې ترجیح درکړه او د خپل خدمت د پاره فخ کړي. اے مریم د خپل رب تابع فرمانه اوسه. هغه ته سجدي کوا او څوک چې الله ته ټټې دن کی وی داغو سره ته هم ټټېګا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرې دي چې مونږه تا ته د وحی په ذریعہ درخایو. کینینو ته په هغه وخت کې حاضر نه وي کله چې د هیکل خادمانو د دې غرض د پاره خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک شي او نته په هغه وخت حاضر وي کله چې داغوی په منځ کې جګړه وا او څو وخت چې فرښتو اویل اے مریم الله تعالی د خپل فرمان زیری درکوي. داغه نوم به مسیح عیسی زوی د مریم وي. په دنیا او په آخرت کې به عزتمند وي. الله تبا په نزدو خلکو کې وي. د خلکو سره به په زانګو کې خبري کوي او په ډېر عمر کې هم او هغه به یو صالح انسان وي. د دې پاوري دو سره حضرت مریم اویل اے پروردگارا زما با بچي څنګه وشي
مال خو چا لاس قدر لا هم نه دی راوړې. جواب ورته وشو هم دغه سی بکیږي. الله چې سغواړي هغه پیدا کوي. هغه چې د یو کار فیصله وکړي نو بس دومره وایي چې اوشا نو هغه اوشي. فرښتو بیا خپل خبره شروع کړه او الله با هغه ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. د تورات او د انجیل علم ورته وخی او د بنی اسرائیلو د پاره به خپل رسول مقرر کړي. او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیلو ته راغې نو وی ویل ما تاسو د رب د طرف نه تاسو لا یو نخ راوړی دا. زستاسو په مخ کې د خټینا مارغو پشان یو شکل جوړوم او پاغي کې پوکې کوم نو داغینا د الله په حکم سره مارغه جوړیږي. زید الله په حکم مورزاده ورون او د برګي مریض یا جزامی چې د لاس په ګوتی ریږي روغوم او مړی ژوندې کوم. زه تاسو ته خبر در کوم د هغه سيزونو چې تاسو یې خورئ او د هغه سيزونو چې په کورونو کې ذخیره کوئ. پدې کې تاسو د پاره کافی نه خدا که تاسو ایمان راوړون کیئ. کم تعلیم او هدایت چې زما په زمانه کې په تورات کې موجود دي زداغه تصدیق کوونکې يم او د دې لپاره راغلی يم چې تاسو د لپاره ځینې هغه سيزونه حلال کړم کم چې په تاسو باندې حرام کړی شوی دي. ګورئ ما تاسو د رب د طرف نه تاسو لا نخرا ولیدا نو د الله نه ویریږئ او زما خبره ومنئ. بشکا الله زما رب هم دی او تاسو رب هم دی نو صرف داغه د بندګۍ په لار روان شئ. دا نیغه لار ده. کله چې عیسی علی السلام ته محسوس شو چې بنی اسرائیل کفر او انکار تمایل دي نو وی ویل چې څوک د الله په لار کې زما مددګاران کیږي. حواریانو جواب ورکړو چې مونږه د الله مددګاران یو. مونږ په الله ایمان راوړی دی. ته په دې خبره گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یعنی د الله حکمونو ته غاړه کې خودن کیو. اے ربا کم فرمان چې تا نازل کړي دي هغه مونږه اومنلو او د رسول پیروي مو قبول کړه. زمونږ نوم په گواهی کوونکو کې اولیکا. بیا بنی اسرائیلو د مسیح خلاف پټ تدبیرونه شروع کړل. په جواب کې الله هم خپل پټ تدبیر وکړو او په داسې تدبیرونو کې الله د ټولو نه زیات بهتر دی. هم دغه خو د الله پټ تدبیر وکنا چې کله اویل چې اے عیسی اوس بزتا واپس اخلم او تا بخپل ځان ته اوچتوم او چا چې ستا انکار کړي دي داغوی یعنی داغوی د ملګرتیانا او داغوی سره په ګنده ماحول کې د اوسېدو نه با تا پاکوم او پتا پسی درتلون کی خلق با د قیامت پوری په هغه خلکو باندې د پاسه لرم چا چې ستا انکار کړي دي. بیا به تاسو ټول اخر مال راځي. په هغه وخت کې به زستاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کومو کې چې تاسو په منځ کې اختلاف دی. کم خلک چې د کفر او د انکار په لار روان شوي دي هغوی لبا په دنیا او آخرت دوانو کې سخت سزا ورکوم او هیڅوک به داغوی مددگار نوي. او کم خلک چې د ایمان او د نیک عمل په لار روان شوي دي هغوی لبا خپل بدله پوره ورکړي شي او خپو شي چې الله ظالمان خلق نفخوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه دي او د حکمت نه ډکی تذکری دي چې مونږه تا ته اورم. د الله په نس د عیسی علی السلام مثال د آدم علی السلام په شان دی چې کله هغه الله د خاورې نه پیدا کړو او حکم ورته وکړو چې اوشا او بس هغه شو. دا اصل حقیقت دی چې ستاسو د رب د طرف نه خودل کیږي او ته په هغه خلکو کې مشاملېږي چې په دې کې شک کوي. اوس د دې علم دراتلو نه رستو چې څوک ستا سره په دې باره کې جګړه کوي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا چې راځي چې مونږه او تاسو په خپل هم راشو او خپل بال بچ هم راولو او د خدای نه په عاجزۍ سره دعا وغواړو چې څوک په دروغ وي نو په هغه دی د خدای لعنت وي. دا بالکل صحیح واقعات دي او حقیقت داده چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او خاص هم الله دې چې طاقت د ټول نه لوی دی او حکمت د ټول جهان په نظام کې چلیږي. بیا کچري دا خلق په دې شرط باندې مقابله ته را نشي او مخ واړوي نو داغوی دا فساد نیت به صفاح کار شي
او الله خو د فسادیانو په حال باندې خبر دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو یوې داسې خبرې لراشه چې هغه زمونږه او ستاسو په منځ کې یو شان ده. هغه دا چې مونږ به د الله نه بغیر د بل چا بندګي نه کوو، داغه سره به څوک نه شریکو او په مونږ کې به هیڅوک د الله نه سیوا بل څوک ځان له رب نه جوړوي. د دې دعوت د قبلولنا کو هغه مخواړو نو صفا ورته وایي چې گواهان شي چې مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د الله بندگی کوونکي او حکم منونکي یو. اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باره کې زموږ سره جګړه ولی کوي؟ تورات او انجیل خو د ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوی دي، نو په دومره صفا خبره هم نه پوهیږئ. تاسو ته چې د کوم سيزونو علم وو نو پاغي کومو خبر سنو کړل، اوس په هغه خبرو کې سله بحثونه کوي چې تاسو سره داغه هډو علم نشته. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. ابراهیم علی السلام نه يهودي وو نه عیسائی، بلکې هغه یو مخیزه مسلمانو او هغه هرگز د مشرکانو نه وو. د ابراهیم علی السلام سره د تعلق ساتلو زیات حقدار کو څوک دی نو هغه خلق دی چې داغه پیروي کړی دا او اوس دا نبی او د منونکي د دې تعلق ساتلو زیات حقدار دی. الله صرف د هغه خلکو مرستيال او مددگار دی چې هغوی ایمان لري. اے ایمان والو په اهل کتابو کې یو ډله دا غواړي چې په څه طریقه تاسو د نیغ لارې نه واړوي، حال دا چې په حقیقت کې هغوی د خپل ځان نه سیوا بل څوک د نیغ لارې نه اړوي، خو هغوی په دې پوهیږي نه. اے اهل کتابو تاسو د الله د آیاتونو نه انکار ولی کوئ حالکه تاسو په خپل سترګو وینئ ګورئ. اے اهل کتابو حق لا د باطل رنگ ولی ورکوئ چې شکمن شي او سره د پوهي قصدن ولی حق پټوي. په اهل کتابو کې یو ډلوای چې د دې نبی په منونکو باندې سنازل شوی دی په هغه باندې سحر ایمان راوړی او ماخام تری بیا انکار وکړي. کې دې شي چې په دې چل دا خلک د خپل ایمان نه واوړي. دغه شان دا خلک په خپلو کې وایي چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل چا خبره ممنئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې اصل هدایت خو د الله هدایت دی او دا خاص هم داغه بخشش دی چې یو چاته هاغه ورکړي شي کوم څه چې تاسو ته درکړي شوی وو، یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې ستاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل میلاو شي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې فضل او عزت خو د الله په اختیار کې دی، چې چاله ورکول غواړي هغه لای ورکوي. هغه فراخ نظر والده او په هر څه باندې پوهه دی. هغه چې د خپل رحمت د پاره څوک غواړي هغه خاص کوي او د الله فضل ډیر لوی دی. په اهل کتابو کې خصوص داسې دي چې کتر پی باور وکړي او د مالونو یو ډیره ورسره امانت کېږي نو هغه با ستا مال تا ته ادا کوي. او څوک پکې داسې دي چې ته د یوې اشرفه اعتبار په وکړي نو تر هغه به نه درکوي تر سوچي هر وخت ورته په سر ولاړ نه. د دوی د دې اخلاقی حالت وجہ دا چې دوی وایي د اومیانو په معاملې کې په مونږ باندې څه گرفت نشته او دا خبره هغوی په الله پوری دروغ تړي، حالکه دا هغوی ته معلومه ده چې الله هیڅ داسې خبره نه ده کړې. اخر ولی به دا هغوی نه تپوس نه کیږي. هر چا چې خپل وعده پوره کړه او د بدای نه ځان بچ کړو هغه به د الله محبوب بنده جوړ شي، ځکه چې پرهیزګار خلق د الله خوښوي. پاتې شو هغه خلق چې د الله وعده او خپل قسمونه په لږ قیمت خرڅوي نو دا غوی د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته. د قیامت په ورځ به الله نه دا غوی سره خبرې وکړي، نه به ورته وګوري او نه به پاک کړي، بلکې دا غوی د پاره خو سخته دردناک سزا ده. په دوی کې څه خلک داسې دي چې د کتاب لوستلو په وخت کې خپل جبي داسې اړوي چې ته بوای چې دا دوی سچ وای دا ګینه د کتاب خپل عبارت دی، حالکه هغه د کتاب عبارت نه وي.
دوی وایي چې دا مونږه سو وایو دا د الله د طرف نه دی، حالکه هغه د الله د طرف نه نوي. دوی په قصد باندې درو خبره په الله پوری تړي. د یو انسان کار هم دا نه دی چې الله ورلا کتاب، حکم او پیغمبري ورکړي او هغه دی خلکو ته وایي چې تاسو د الله په ځای زما بندگان جوړ شئ. هغه خو به هم دا وایي چې تاسو رښتینی ربانی خلک جوړ شئ، لکه څنګه چې داغه د کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپل وایي او نور خلکو ته هم ولوي. هغه به هیڅ کله تاسو ته دا ونه وایي چې د فرښتو یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړي. آیا دا کې دي چې یو نبی تاسو ته د کفر حکم وکړي هر کله چې تاسو مسلمانان یې؟ او یاد کړه چې الله د پیغمبرانو نه وعده غستری دا چې نن مونږه تاسو ته کتاب او حکمت درکړې دي. سبالا کچري یو بل رسول تاسو ته راشي او کم تعلیم چې تاسو سره د مخ کې نه موجود دی دا هغه تصدیق کوي، نو تاسو به ضرور په هغه باندې ایمان راوړئ او داغه امداد وکوي. د دې وعده نه رستو تری الله تاسو کړو، آیا تاسو د دې اقرار کوئ او په دې باندې زما د وعده ټینګ ذمہواری اخلئ؟ هغه وویل چې آو مونږه اقرار کوو. الله فرمایل خدانو تاسو گواهان اوسئ، زه هم تاسو سره گوایم. د دین رستو چې څوک د خپل لوز نه واپس شو نو هم هغه فاسق دی. اوس آیا دا خلق د الله دا اطاعت طریقه پرېږدي او سبله طریقه غواړي؟ حالکه د اسمانونو او د ځمکې ټول سيزونه چار او ناچار د الله حکم منونکي یعنی مسلمانان دي او خاص هغه ته ټول واپس دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې مونږه الله منو، داغه تعلیم منو چې په مونږه باندې نازل کړي شوی دی، هغه ټولي خبرې منو چې په ابراهیم علی السلام، اسماعیل علی السلام، اسحاق علی السلام، یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام په اولاد باندې نازل شوی وي، او په هغه هدایت باندې هم ایمان لرو کم چې موسی علی السلام او عیسی علی السلام او نور پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه ورکړي شوی وو. مونږ په هغه کې فرق نکوو او مونږه د الله حکم منونکي مسلمانان یو. او د دې حکم منلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بل طریقه اختیارول اوغواړي نو هغه طریقه به هرگز داغنا قبول نکړي شي او هغه به په آخرت کې ناکام او تاوانی وي. دا څنګه کې دي شي چې الله هغه خلکو ته هدایت وکړي کم خلکو چې د ایمان راوړلو نه وروسته بیا کفر شروع کړو، حالکه هغه په خپل د دې خبرې گواهی کړې ده چې دا رسول په حق دی او هغه ته روخانه نخي هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته هدایت نه کوي. د دوی د ظلم صحیح بدله هم دادا چې په دوی باندې د الله او د فرښتو او د ټولو انسانانو لعنت دی. په دې حالت کې به دوی همیشه اوسيږي، نه به سزا سپکه کړی شي او نه به ورلا مهلت ورکړي شي. البته هغه خلک به بچي چې د دین پس توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي. الله بخونکې مهربان دی. یقینا کوم خلکو چې د ایمان راوړو نه ورستو کفر وکړو او بیا په کفر کې نور وړاندې لاړل، داغوی توبه به هرگز نه قبليږي. داسې خلک خو پاخو گمراهان دي. یقین لرئ چې کم خلکو کفر وکړو او هم د کفر په حالت کې سا ورکړه نو په هغه کې کوڅوک دا ټول ازمکا د سرو زرونو ډکه کړي او د سزا نه د بچ کېدلو د پاره په فدیه کې پیش کړي نو هغه به هم قبول نکړي شي. د داسې خلکو د پاره دردناک سزا تیار ده او هغه به خپل یو مددگار بیا نمومي. تاسو نیکی ته نشئ رسیدي تر سوچي خپل هغه سيزونه د خدای په لار کې خرج نکړئ د کوم سره چې تاسو مینه لرئ او سوچ تاسو خرج کړئ الله با دا غینه نه خبره نوي. د خوراک دا ټول سيزونه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیلو د پاره هم حلال وو. البته ځینې سيزونه داسې وو چې هغه د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیلو په خپل ځان حرام کړی وو. ورته وایا که تاسو په خپل اعتراض کې رښتینی یې نو راوړی تورات او داغه عبارت پیش کړئ.
د دین رستهم چې څوک خپل درو خبري په الله پوری تړي هغه په حقیقت کې ظالمان دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې الله څه فرمایلی دي رښتیاي فرمایلی دي. تاسو له پکار دي چې یو مخزي شي او د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې روان شي او ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه نوو. بشکا د ټولو نه اولنې عبادت خانه چې د انسانانو د پاره جوړ شوی ده هغه هم دغه ده چې دا په مکه کې ده. دل خیر او برکت ورکړي شوی وو او د ټول جهان والو د پاره د هدایت مرکز جوړ کړي شوی وو. پدې کې سرګند نخې دي د ابراهیم علی السلام د عبادت زیده او داغه حال داده چې څوک ورته داخل شو نو په امن شو. په خلکو باندې د الله دا حق دی چې څوک دې کور ته درسېدلو طاقت لري هغه دې د دې حج وکړي او څوک چې د دې حکم دا منلو نه انکار وکړي نو هغه ته دې معلوم شي چې الله د ټولې دنیا د مخلوق نه بے نیاز دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو تاسو ولې د الله د خبرو منلو نه انکار کوئ؟ تاسو چې څه حرکتونه کوئ هغه ټول الله ویني. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا اے اهل کتابو دا تاسو څه طریقه ده چې څوک د الله خبر مني هغه هم د الله د لارې نه منع کوي او غواړي چې هغه په کګلار لاړ شي حالکه تاسو په خپل گواهان یې چې هغه په نیغه لار دی. ستاسو د حرکتونو نه الله نه خبر نه دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي که تاسو په اهل کتابو کې د یوې ډلې خبره ومنله نو دوی به تاسو د ایمان نه بیا کفر ته واړوي او تاسو د پاره کفر ته د واپس تللو اوس څه بهانه پاتې ده. اوس تاسو ته د الله آیاتونه اورول کیږي او په تاسو کې د الله رسول موجود دی. چا چې د الله لمن په مضبوطیا سره اونې والا نو هغه ضرور نه غلار بیا موندلا. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریږي لکه څنګه چې داغونه د یری دو حق دی او تاسو لدی مرګ ناراضي مگر په داسې حال کې دی راشي چې تاسو مسلمانان یې. ټول راجم شي او د الله رسای مضبوطه ونیسي او ډلې ډلې مجوړېږي. د الله هغه احسان یا ساتي کوم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. تاسو د یو بل دشمنان وای هغه ستاسو په ځلونو کې مینه واچولا او د الله په فضل سره تاسو رونه شوي. تاسو د ور د یوې کندې په غاړه ولاړ وای الله تاسو داغه نه بچ کړی. دغه شان الله خپل نخي تاسو ته څرګندوي. امید دی چې د دې نخو په ذریعہ تاسو ته د خپل کامیابی نه غلار په نظر راشي. په تاسو کې څه خلک ضرور داسي پکار دي چې نیکۍ ته رابلل کوي د ښه کار حکم کوي او د بدو کارونه منع کول کوي. کم خلک چې دا کار کوي هغوی به فلا بیا مومي. چرته تاسو د هغه خلکو پشان نشئ چې په ډلو ډلو کې تقسیم شو او د صفا واضحه هدایت مندلونه ورستو بیا په اختلافو کې اخته شو. کم خلکو چې دا طریقه اختیار کړه هغوی به په هغه ورځ سخت سزا بیا مومي. په کوم ورځ چې به څه خلک خوشاله وي او سپین مخې بوي او څه خلک به خفا تور مخې وي. د چا مخونه چې تور وي هغوی ته به وویل شي چې آیا تاسو د ایمان مندلو نه رستو هم د کفر لار اختیار کړه؟ خدا نو اوس د دې نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب مزه وسکه. پاتې شو هغه خلک چې مخونه به روخانه وي نو هغوی ته به د الله په رحمت کې ځای میلاو شي او همیشه به په دغه حالت کې وي. دا د الله حکمونه دي چې مونږه ټیک ټیک تا اورو ځکه چې الله په دنیا والو باندې د ظلم کولو هیڅ اراده نه لري. د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی او ټول معاملې الله ته پیش کیږي. اوس په دنیا کې د ټولو نه بهتره ډله تاسو یې چې انسانانو ته د لارې خودنی او داغوی د حالت صحیح کولو د پاره میدان ته راایستل شوی یې. تاسو د نیکۍ حکم کوئ او د بدۍ نه منع کول کوئ او په الله باندې ایمان لرئ. که د اهل کتابو ایمان راوړې وي نو دا به داغوی په حق کې بهتره و. اگر چې په هغوی کې څه خلک ایماندار هم دي خو اکثر خلک نافرمانه دي. دوی تاسو ته هیڅ سره نشي در رسولې
زیات نه زیات بس تنگول کولای شي او که دوی ستاسو سره جنگ شروع کړو نو په مقابله کې با شاکوي او تختی با بیا به داسي بیوسا دیو پاتې شي چې هیڅ زینبا ورته امداد نه ملاويږي. هر ځای کې چې دوی اومندل شو نو د ذلت شرق پر را پریوتو او که چرته د الله یا د انسانانو پناه ورته میلاو شو نو دا بیل خبره ده. دوی د الله په غضب کې گیر شوی دي، په دوی باندې محتاجی او غلامی مقرر کړي شوی ده او دا ټول هرڅه صرف په دې وجه شوی دي چې دوی د الله د آیاتونو سره کفر کوو او دوی پیغمبران په ناحق قتل کړل. دا داغوی د نافرمانی کولو د حد نه د وتلو انجام دی. خدا ټول اهل کتاب یو شان ندي، په دوی کې څه خلک داسې هم دي چې په نیغه لاره ټینګ ولاړ دي، د شپې په وختونو کې د الله آیاتونه لولي او هغه ته په سجده پراته وي، په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري، د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کول کوي او د نیکۍ په کارونو کې منډي وهي. دا صالحان خلک دي او دوی چې سني کې وکړي داغه با ناقدری نکېږي. الله پرهیزګار خلک خپېجني. پاتې شو هغه خلک چې د کفر طریقې خپل کړه نو د الله په مقابله کې با داغوی نه خپل مال سپکار راشي او نه داغوی اولاد. هغوی خو ورته تلون کې خلک دي او په ور کې با همیشه وي. سوچي هغوی د دې دنیا په دې ژوند کې خرج کوي، داغه مثال د هغه هوا پشان دی چې په هغه کې سخت یخوالی وي او د هغه خلکو په فصل باندې ورشي چې هغوی په ځانونو ظلم کړی وي او هغه فصل ورلا تباہ او برباد کړي. الله په هغوی باندې ظلم نه دی کړي، په حقیقت کې هغوی په خپل ځان باندې ظلم کوي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ډلې د خلکو نه علاوه بل څوک خپل رازدار مجوړوي، هغوی تاسو د خرابولو د پاره یو موقع نه خطا کوي. تاسو ته چې په سیس نقصان دررسي هغه داغوی خوخوي، داغوی د زړونو بغض داغوی د خلونو راوزي او سچي په سینو کې پټ پراته دي هغه د دینه زیات سخت دي. مونږ تاسو لا صفا هدایت درکړي دي که تاسو عقل لرئ نو داغوی سره با په تعلقات ساتلو کې احتیاط کوئ. تاسو داغوی سره مینه کوئ خو داغوی تاسو سره مینه نشته، سره د دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ. کله چې هغوی تاسو سره ملاويږي نو وایي چې مونږ هم تاسو رسول او تاسو کتاب منلې دي، خو چې کله تاسو نه جدا شي نو تاسو خلاف د ډېر قهر او د ډېر غصې نه خپل ګوتی چی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې په غصه کې وسوځي مړ شي. الله د زړونو په پټو رازونو پوهیږي. که تاسو ته خېګړه در رسیږي نو پاغه هغه خفقيږي او که پتا سو مصیبت راځي نو پاغه هوی خوشحاليږي او داغوی د فریب تدبیرونه تاسو ته هیڅ ضرر نشي در رسولې. خو که تاسو د صبر نه کار واخلئ او د خدای نه په یره کار کوئ، سچ هغوی کوي هغه د الله په احاطه کې دي. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د هغه موقع ذکر وکړه کله چې ته سحر وختي د خپل کور نه وتلې وې او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جنگ د پاره زې پزې مقررول. الله ټولي خبري اوري او د هر څه نه خبر دی. دا خبره یاد کړئ کله چې پتا سو کې دوه ډلې بیزل توپ ته تیاری شوي وي او حال دا چې الله د دوانو مددگار وو او مؤمنانو له خو په الله باندې باور ساتل پکار دي. اخر د دین مخ کې په جنگ بدر کې الله تاسو امداد کړي وو او حال دا چې په هغه وخت کې تاسو ډېر کمزوري وای نو په دې وجہ تاسو له پکار دي چې د الله دا ناشکرۍ نه ځان وساتئ. امید ده چې اوس به تاسو شکرګزار جوړ شئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړه دا خبره کله چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا ستاسو د پاره دا خبره کافی نه ده چې الله ستاسو د امداد د پاره 3000 فرښتې راولېږي. بشکا که تاسو صبر وکړو او د خدای نه ویریدئ نو څو وخت چې دشمن په تاسو حمله وکړي نو په هغه وخت با ستاسو رب په 3000 نه په 15000 نخدارو فرښتو سره ستاسو امداد وکړي. دا خبره الله تاسو ته زکه او خودله چې تاسو خوشاله شئ او زړونه مو مطمئن شي. فتح او امداد
هر څه د الله د طرف نه دی چې لوی طاقت والا او حکمت والا دی او دا امداد به هغه زکه تاسو له درکوي چې څوک د کفر په لار ځي نو چې داغوی یو بازو پرې کړي یا ورله داسې ذلیل شکست ورکړي چې نامراده واپس لاړ شي. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم د فیصله په اختیاراتو کې ستا هیڅ حصہ نشته. اختیار د الله دی. داغه فخدا کو معاف کوي او کو سزا ور کوي ځکه چې هغوی ظالمان دي. پزمکا او اسمانونو کې چې سدي داغه مالک الله دی. داغه فخدا چې څوک بخي او چاله عذاب ور کوي هغه معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي دا په سوسو چندا زیاته دن کې سود خوراک پرېګ دی او د الله نه ویریږي. امید دی چې کامیابی بیا مومای. د هغه ورنه ځان اوساتای کم چې د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی او د الله او د رسول حکم اومنه. امید دی چې پتا صبح رحم وکړي شي په هغه لار په منډه ځای کوم چې تاسو د رب بخشش تا او هغه جنت ته ځي چې داغه فراخواله د زمکی او د اسمانونو همره دی او د هغه خدا ترسو پرهیزګارو خلکو د پاره تیار کړی شوی دی چې په هر حال کې خپل مال خرج کوي خوا کو بدحاله وي او کو خوشحاله وي او چې هغوی په خپل غصه قابو لري او د نور خلکو قصور معاف کوي. داسې نیکان خلق د الله ډیر خوښ دي او د هغوی حال دا دی چې کوچرتا د بے حیاي کار تری اوشي یا د څه ګناه کولو په وجه په خپل ځان ظلم وکړي نو زر ورته الله ور یاد شي او داغنه د خپل ګناهونو معافي غواړي ځکه چې د الله نه سیوا بل څوک دی چې ګناه معاف کولی شي او هغوی قصدن په خپل غلط کار باندې ټینګتیا نه کوي. د داسې خلکو بدلا د خپل رب سره دادا چې هغوی به معاف کوي او په داسې باغونو کې به هغوی ورداخلوي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او هلته به هغوی همیشه وسی. څنګه خبر لدا د نیک عمل خلکو د پاره ستاسو نه مخ کې ډېری زمانه تیر شوې دي. د ځمکې په مخ وګرځي او وګورئ چې د هغه خلکو څه انجام شو چې د الله حکمونه درو غړلې وو. دا د خلکو د پاره صفا او ښکارا یو خبرداري دی او کم خلک چې د الله نه یریږي دا غوي د پاره هدایت او نصيحت دی. او همت مبایلای غم مکوي هم تاسو به غالب یې که تاسو مؤمنان یې. په دې وخت کې که تاسو ته زخم در رسیدلې دی نو ستاسو نه وړاندې هم دغه سي زخم ستاسو مخالفي ډلې ته رسیدلې دی. دا خو د زمانه واره دی چې مونږ د خلکو په منځ کې اړو را اړو. پتا سو باندې دا وخت ذکر واستل شو چې الله معلومول غختل چې پتا سو کې رښتینی مؤمنان څوک دي او هغه خلک جدا کول غختل چې هغه واقعي د حق گواهان دي ځکه چې الله ظالمان خلق نفخوي او الله د دې ازمیخت په ذریعہ مؤمنان جدا کول غختل او کافرانی تبا کول غختل. آیا ستاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سي جنت تلار شئ؟ حالکه الله خلا دا معلوم کړی نه دی چې پتا سو کې هغه خلک څوک دي چې هغوی د الله په لار کې سر قربانون کې دي او د الله د پاره صبر کوونکې دي. تاسو خو به د مرګ ارزوګانی کوله خدا د هغه وخت خبره وا چې لا مرګ مخ ته نو راغله دا دې هغه اوس تاسو مخ ته راغې او تاسو هغه پستر ګولې دو. محمد صلی الله علیه وسلم نور سنت دی بس یو رسول دی. د دنیا مخ کې نور رسولان هم تیر شوی دي نو کو د مرشي یا اوجلې شي نو آیا تاسو به پشا بیرته واپس ځئ؟ یاد لرئ څوک چې پشا واپس لاړو هغه به د الله هیڅ نقصان نه کړي. البته څوک چې د الله شکرګزار بندگان جوړ شو هغه تبا الله دا غوي بدلا ورکړي. یو روح والا سیز د الله د اجازت نه بغیر نشي مړ کې دي. د مرګ وخت خلیکل شوی دی. څوک چې په دې اراده کار کوي چې په دنیا کې ورته ثواب میلاو شي هغه له بمونګه د دنیا نه صحیح سور کړو او څوک چې په دې اراده کار کوي چې په آخرت کې ورته ثواب میلاو شي هغه تبا داغه نه ورکړو او شکر کوونکو لبا مونږه داوی بدله ضرور ورکو. د دین مخ کې ډېر پیغمبران داسې تیر شوی دي چې ډېرو خدا پرست خلکو داوی سره شریک جنگونه کړی دي.
پاغوی باندې چې کم مصیبتونه د الله په لار کې راغلي وو پاغه زړونه نو مات شوي کمزوري نوخ کار کړي او د باطل مخ ته سر نو ټیټ کړي داسې صبرناک خلق الله خوخوي داغوی بس دا دعا وا چې اے زمونږ ربا زمون گناهونه معاف کړي زمون پکار کې چې زمون نه څه زیاتې شوي وي هغه معاف کړي زمون قدمونه مضبوط کړي او د کافرانو په مقابله کې زمونږه امداد وکړي نو اخر دا چې الله ورلا د دنیا ثواب هم ورکړو او د دینه بهتر د آخرت ثواب هم ورکړو او الله داسې نیکان خلق خوښوي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کچری تاسو د هغه خلکو په اشارو باندې عمل وکړو چې د کفر لار اخپل کړی دا نو هغه به تاسو واپس په شا کفر ته بوزي او تاسو به نامراد شئ دا هغه خبري غلطی دي حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملګری دی او مددگار دی او هغه ډیر ښه مدد کوونکی دی ډیر زر هغه وخت راتلونکی دی چې موږ به د حق نه د انکار کوونکو خلکو په ځلونو کې یره وغورځو ځکه چې هغوی د الله سره داسې سيزونه شریک کړي دي چې داغه د شریک کېدلو په حق لا الله هیڅ سند نه دی نازل کړي دا هوی اخري ځای د اوسېدو دوزخ دی او ډیر خراب ځای دی هغه چې د ظالمانو تبا نصیب کیږي الله چې د امداد کوم وعده ستاسو سره کړی و هغه وعده هغه پوره کړه په اول کې تاسو داغو په حکم سره هغه وجل خو چې کله په تاسو کې کمزوري ښکارا شو او په خپل کار کې مو اختلاف وکړو او سو وخت چې الله تاسو ته هغه څه ښکارا کړو د کم څه سره چې تاسو محبت وو یعنی مال غنیمت نو په هغه وخت مو د خپل سردار د حکم خلاف ورزي وکړه زکه چې پتاسو کې څه خلق د دنیا طلبګار وو او څه خلقو د آخرت خواهش لرلو نو پس دغه الله تاسو د کافرانو په مقابله کې پشا کړی چې پتاسو ازمیخت وکړي او حق داده چې الله بیا هم تاسو معاف کړي زکه چې په مؤمنانو باندې الله ډېر د رحمت نظر لري یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو منډي وهله چاته مو پشا نه قتل او رسول درتا د شان ناره وهله په دغه وخت کې الله تاسو له تاسو د دې کار دا بدله درکړه چې د غم د پاسه غم درکړو چې د بیا د پاره تاسو ته دا سبق میلاو شي چې سس تاسو د لاس نه لاړ شي یا سو مصیبت در باندې نازل شي نو چې په هغه باندې خفګانو نکړي الله تاسو د ټولو کارونو نه خبر دی د دې غم نه رستو بیا الله پتاسو کې پزینو خلکو باندې د اطمینان داسې حالت راوستو چې هغه لا خوب جوټه ورکولې خو یو بل ډله چې ټول فکر بس په خپل فائدو باندې وو هغه د الله په حق لا قسمه قسم داسې جاهلانه ګمانونه وکړل چې هغه د حق نه سراسر خلاف وو دا خلق اوسوای چې آیا د دې کار په چلولو کې زمونږ هم څه حصہ شته اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې د چا پکې هیڅ حصہ نشته د دې کار ټول اختیارات د الله په لاس کې دي په اصل کې د دې خلکو په ځلونو کې چې کوم خبره پټه پرته ده هغه تاسو ته نه ظاهروي د دوی اصلي مطلب دا دی چې چری د مشره په اختیاراتو کې زمونږه سلګ ډېر اختیارات وي نو مونږ به دلته نو وجلې شوی ورته وایا چې کچری تاسو په خپل کورونو کې هم وي خو چې د کم خلکو د پاره مرګ لیکل شوی وو هغه به په خپل د خپل مرګ زینو ته راوتلی او دا کار چې وشو دا ځکه وشو چې تاسو په سینو کې پټ دی چې هغه الله وازمي او سخیره چې تاسو په زړونو کې دی چې الله هغه چان کړی الله د زړونو په حال ډېر خپويږي بشکا پتاسو کې چې کم خلک د جنگ په ورځ تختیدلی وو داغوی د دې غلطۍ وجه داوا چې داغوی د زینو کمزوریانو په وجه شیطان داغوی خپې خویولې وي الله وی معاف کړل الله ډېر معاف کونکي او بردبار دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د کافرانو په شان خبري مکوي چې خپلوانی چرته په سفر لاړ شي یا په جنگ کې شریک شي او هلته ورته څه تکلیف پیښ شي نو وای چې که هغوی زمون سره پاتې شوی وي نو نه بملو شوی وي او نه به قتل شوی وي الله دا قسم خبري دا غوي په زړونو کې د افسوس سبب ګرځوي ګیننو په اصل کې خو مړکون کې او ژوندې کون کې یو الله دی
او تاسو په ټولو حرکتونو هغه نگران دی. کچری تاسو د الله پلار کې او وجل شي یا مړ شي نو د الله سره رحمت او بخشش چې تاسو په حصہ کې راځي هغه د هغه ټولو سيزونو نه زیات بهتر دی کم چې دا خلق ځان له جمع کوي. او که تاسو په خپل مړ شي یا او وجل شي خو په هر حال کې به الله ته ورغونډيږي. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دا د الله ډېر لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو د پاره ډېر نرم یې او کنه چری ته تنخویا او پزړه سخت وي نو دا ټول بستا د خوانه خوارشوي وو. د دوی خطاګانی معاف کوا، د دوی د پاره د بخنی دعاګانی غواړه او د دین په کار کې دوی هم په مشوره کې شریکوا. بیا چې هر کله په یو خبره باندې ستا اراده محکم شي نو په الله باور کوا. بشکا د الله هغه خلق فخ دي چې داغه په باور باندې کار کوي. کو الله ستاسو په مدد باندې وي نو هیڅ یو طاقت داسې نشته چې په تاسو باندې غالب راشي. او کو هغه پرې خو دی نو داغه نه پس بیا څوک دی چې ستاسو امداد به وکړي شي. نو چې څوک رښتینی مؤمنان دي هغه له پکار دي چې خاص په الله باندې باور ولري. د هیڅ یو نبی دا کار نشي کېده چې هغه دی خیانت وکړي. او څوک چې خیانت وکړي هغه به د قیامت په ورځ تخپل خیانت سره حاضرېږي. بیا به هر سړی ته د خپل ګټي پوره بدله ورکړي شي او پچا به هیڅ ظلم نکېږي. او دا کله کې دي شي چې یو سړی دی همیشه د الله پر رضا چلیږي او هغه دی د هغه سړی په شان کار وکړي چې هغه د الله په غضب کې گیر شوی وي او اخر ځای دوزخ وي چې ډېر بد ځای دی. د الله په نس د دوانو قسم خلکو په منځ کې لوی فرق دی او الله د ټولو خلکو په عملونو نظر ساتي. په حقیقت کې الله په مؤمنانو باندې دا ډېر لوی احسان کړی دی چې په هغه کې د خپل قوم نه یو داسې پیغمبر راپورته کړو چې د الله آیاتونه هغه ته اوروي، دا هغه ژوند پاکوي او هغه ته د کتاب او د پوهې تعلیم ورکوي. حالکه دا خلک د دین مخ کې په ښکارا گمراهۍ کې پراته وو. او دا تاسو څه حال دی چې کله در باندې مصیبت راغې نو اومویل چې دا د کمی غاړي راغې، حالکه په جنگ بدر کې د دې دو دومره مصیبت ستاسو د لاسه مخالف ډلې ته رسیدلې دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا دا مصیبت تاسو په خپل ځان راوستلې دي. بشکا الله په هر څه باندې قادر دی. کم نقصان چې تاسو ته د جنگ په ورځ در رسیدلې وو هغه د الله په حکم سره در رسیدلې وو چې الله دا معلومه کړي چې پتا سو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله ورته وویل شو چې راشه د الله په لار کې جنگ وکړي یا کم نه کم د خپل خار حفاظت وکړي نو وی ویل چې کوم ته معلومه وي چې نن به جنگ وي نو موږ به ضرور تاسو سره تلی وي. دا خبره چې کله کوله په هغه وخت کې هغه د ایمان په نسبت کفر ته زیات نږدې وو. هغه په خله هغه خبرې کوي چې پزړونو کې نوي او سچي هغه پزړونو کې پټ ساتي الله هغه خپې جنې. دا هغه خلک دي چې په خپل خو ناس پاتې شو او دا غوي کم رونه چې جنگ لاړل او هلته اوجلې شو نو دا غوي په حق لای اویل چې کچري دوی زمونږه خبره منلې وي نو نه به وجلې کېدل. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا که تاسو په دې خپل وینا کې رښتینی یې نو کله چې تاسو خپل مرګ راشي هغه د خپل ځان نه منع کړئ. کم خلک چې د الله په لار کې قتل شوی دي هغه مړ مګنئ، هغه په حقیقت کې ژوند دي، د خپل رب سره ورته رزق ملاويږي. سچي ورلا الله د خپل فضل نور کړی دي په هغه خوشاله دي او په دې خبره مطمئن دي چې کم مؤمنان دا غوینه رستو په دنیا کې پاتې شوی دي او لا حالته ندی رسیدلی دا غوی د پاره هم د سیری او د سغم موقع نشتا. هغوی د الله په انعام او داغه په فضل باندې ډیر خوشاله دي او هغوی ته معلومه شوی دا چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. د هغه مؤمنانو اجر چې د زخم رسیدلونه رستو هم هغوی د الله او د رسول په आवाज باندې لبیک ویلو او حاضر شو. په هغوی کې چې کم خلق نیکان او پرهیزګار دي دا هغوی د پاره لوی اجر دی. هغه مؤمنان
چې خلکو ورته اویل چې تاسو خلاف ډیر فوجونه راجم شوي دي دا غوی نه ویریږي نو د دې خبرې پاورې دو سره دا غوی ایمان نور هم زیات شو او هغوی له جواب ورکړو چې زمونږ د پاره الله کافی دی او هغه ډیر خکار سمون کې دی اخر دا چې هغوی د الله د نعمت او د فضل سره واپس راغلل هغوی ته هیڅ قسم ضرر هم اون رسیدو او د الله پر رضا باندې د تللو عزت ورته هم حاصل شو الله ډیر فضل کوونکی دی اوس تاسو ته پته ولګی دا چې هغه په اصل کې شیطان وو چې د خپل دوستانو نه خامخا خلک یې رول نو دا بیا د پاره تاسو د انسانانو نه مې ریږئ زمانه یې ریږئ که تاسو په حقیقت کې د ایمان خاوندان یې اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلک چې د کفر په لار کې ډېری منډي وهي داغوی دغه منډي دي تا خفنه کړي دوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولای دا الله دا اراده ده چې داغوی د پاره په آخرت کې هیڅ برخه مقرر نکړي او اخر هغوی ته سخت سزا ملاوي دن کی دا کوم خلکو چې ایمان پرې خو دي او د کفر خریدار جوړ شوی دي هغوی یقینا د الله هیڅ نقصان نشي کولای داغوی د پاره دردناک عذاب تیار دی دا کم مهلت چې مونږ دوی لا ورکو دا کافران د ځان په حق کې خنه غني مونږ ورله مهلت زکه ورکو چې دوی د ګناه پیټه خدرون کړي بیا د دوی د پاره سخت ذلیل کون کی سزا ده الله تعالی به مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نګدي په کم حالت کې چې استاد ویای هغه با پاک خلق د ناپاکو خلکو نه خامخا جدا کوي خدا الله طریقه دا نه ده چې تاسو د غیب نه خبر کړي د غیبی خبرو خودلو د پاره خو الله چې د خپل رسولانو نه سو غره کول غواړي هغه غره کوي نو د غیبی کارونو په حق لا په الله او داغه پر رسول باندې ایمان ساتي کو تاسو د ایمان او د تقوا په لار لاړئ نو تاسو ته ډیر اجر میلاو شي په کوم خلکو چې الله خپل فضل کړي دي او بیا هم هغوی شومتیا کوي نو هغوی دی دا خیال نه کوي چې دا شومتیا د هغوی د پاره خدا نه دا د هغوی په حق کې ډیره بد ده چې هغوی په خپل شومتیا راجم کوي هغه به د قیامت په ورځ دا هغوی د غاړي زندي جوړ شي د زمکی او د اسمانونو میراث د الله دی او تاسو چې سکوي الله دا غي نه خبر دی الله د هغه خلکو خبره واوريدا چې وایي چې الله فقیر دی او مونږ غنیان یو دا غوی دا خبري به هم مونږ لیکو او د دینه مخکې چې هغه کم پیغمبران په ناحقه قتلول هغه هم دا غوی په عمل نامه کې لیکل شوی دي کله چې د فیصله وخت راشي مونږ به په هغه وخت هغه ته وایو چې هو اوس د دوزخ د عذاب مزه اوسکای دا تاسو د خپل لاسونو ګټه ده الله د خپل بندگانو د پاره ظالم نه دی کم خلک چې وایي چې مونږ ته الله هدایت کړي دي چې تر هغه پوری با هیڅ یو رسول نه منو تر سوچ هغه زمون په مخ کې داسې قرباني اونکړي چې غیبی ور راشي او هغه اخري اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا تاسو ته زمانه مخ کې ډېر رسولان راغلي دي چې ډېری روخانه نخي راوړي وي او هغه نخای هم راوړي وا د کمی چې تاسو ذکر کوی نو کو د ایمان راوړلو د پاره په دې شرط وړاندې کولو کې تاسو رښتینی یې نو بیا هغه رسولان تاسو ولي وجل اوس اے نبی صلی الله علیه وسلم کچری دا خلق تا دروغجن غني نو ډېر رسولان ستانه مخ کې دروغ غړل شوی دي چې هغه ښکارا نخي او صحیفه او رڼا ورکونکي کتابونه راوړي وو اخیر با هر سړی مري او تاسو ټول به د قیامت پر ورځ خپل پوره بدله بیا مومای کامیاب په اصل کې هغه دی چې هلته د دوزخ د ور نه بچ شي او جنت ته داخل کړي شي پاتې شو دا دنیا نو دا د دوکې یو سیز دی اے مسلمانانو تاسو به په خپل مالونو او په خپل نفسونو کې خامخا ازمیل کېږئ او تاسو به د اهل کتابو او د مشرکانو ډېری د تکلیف خبري اورئ کو په دې ټولو حالاتو کې تاسو صبر کړو او د تقوا په لار ټینګ پاتې شوي نو دا ډېر د حوصله کار دی اے نبی صلی الله علیه وسلم د اهل کتابو ته هغه وعده هم ور یاد کړه چې الله تری اغستلی و
چې تاسو به د کتاب تعلیمات په خلکو کې خوروي او هغه به پټ نه ساتي خو هغه کتاب شاته وغورځوو او په لږ قیمت باندې هغه خرڅ کړو څومره خراب کاروبار دی چې دا دوی کوي ته هغه خلک د عذاب نه محفوظ مګڼه چې هغه په خپل کارونو باندې خوشاله دي او غواړي چې په داسې کارونو دي داغوي صفاتونه وشي چې په حقیقت کې هغه کړي نه وي په حقیقت کې داغوي د پاره دردناک سزا تیار ده د ځمکې او د اسمانونو مالک الله دی او هغه په هر څه باندې قدرت لري د ځمکې او د اسمانونو په پیدا کولو کې او شپه او ورځ په یو بل پسې بار بار راتلو کې د هغه عقلمندو خلکو د پاره ډېر نخې دي چې هغه په ولاړه پناستا او پملاستا په هر حال کې الله یادوي او د ځمکې او د اسمانونو په جوړښت کې غور او فکر کوي هغه به اختیار وایي چې اے پروردګارا دا ټول هرڅ تا بے فائدې او بے مقصد نه دي جوړ کړي ته پاکه د ابس کار کولونه نو اے ربا مونږ د دوزخ د عذاب نه بچ کړي تا چې څوک دوزخ ته داخل کړو هغه دی په حقیقت کې په ډیر ذلت او شرمندګۍ کې واچوو او بیا با د داسې ظالمانو د پاره هیڅوک مددگار نه وي اے ربا مونږ یو आवाज کوونکې واورېدو چې خلک ایمان ترابلل او ویلي چې خپل رب اومنه نو مونږه داغه بلنه قبول کړه نو اے ربا کمی خطاګانې چې زمونږ نشوي دي هغه راته معاف کړه او کمی بدای چې په مونږ کې دي هغه رانه لری کړه او زمونږ خاتمه د نیکانو خلکو سره وکړه اے ربا کمی وعده چې تا د خپل رسولانو په ذریعہ کړی دي هغه زمونږ سره پوره کړه او د قیامت په ورځ مونږ مشرمنده کوا بشکا ته د خپل وعده خلاف کوونکې نه یې په جواب کې ورته خپل رب او فرمایل زه پتا سو کې د هیڅ عمل نه ضایع کوم کو سړی وی او کو خزي تاسو ټول د یو بل هم جنس یې نو کوم خلکو چې زما د پاره خپل وطنونه پرې خودلې دي او زما په لار کې د خپل کورونو نه استلې شوی دي او تکلیفونه ورسولې شوی دي او زما د پاره جنگونه کړی دي او وجلې شوی دي داوی ټول گناهونه به زماف کړم او داسې باغونو ته به داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي دا بدله دا داوی د الله سره او بهترینه بدله خاص هم د الله سره ده اے نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا په ملکونو کې د نافرمانو خلکو منډي دي تا دوک نه کړی دا بس د دې یو څو ورځو د ژوند لګي مزيدي بیا به دا ټول دوزخ ته دي چې د ټولو نه خراب ځای د قرار دی د دې برعکس چې کم خلک د خدای نه په یره ژوند تیروي دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې تریبا ولې بهيږي پاغي کې به همیشه اوسيږي دا د غوي د پاره د الله د طرف نه ته میل مستیا سامان دی او چې د الله سره دی هغه د نیکانو خلکو د پاره د ټولو نه بهتر دی په اهل کتابو کې هم څو خلک داسې دي چې الله مني او په هغه کتاب باندې ایمان راوړي چې تاسو ته را لېږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم ایمان لري چې د دینه مخکې هغه ته را لېږل شوی وو الله ته ټټ دی یعنی د الله نه یریدون کې دي او د الله آیاتونه په لږ قیمت نه خرڅوي دا غوي بدلا د خپل رب سره ده او الله په حساب کولو کې وخت نه لګوي اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د صبر نه کار واخلئ د باطل پرستو په مقابله کې ټینګ مضبوط اوسئ د حق د خدمت د پاره ملا تړلې تیار ووسئ او د الله نه یریږئ امید دې چې کامیابی به بیا مومئ